الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو د الله په توفیق سره، او اخرنی خبره منګه دا کوله چې مسلمانانو هجرت کو حبشې ته، او دای غټه وجه چې کله مشرکانو زور ورکو دغه ظلم او زیاتی له کمی چې د مسلمانانو سره کو، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو له دغه مشوره ورکړه چې تاسو زی هجرت وکړئ حبشې ته. دغه ډېر اسباب رئیسی سبب موږ بیان کړو چې د دعوت حفاظت و، چې د دعوت باقی پاتې شي، او دغه شان د ملګرو حفاظت پکې هم دی، او بل دا چې د دعوت لپاره یو نوی مرکز پیدا شي، یو نوی ځای، نوی علاقه. رسول صلی الله علیه وسلم کسان ولیږل چې هغه 12 سړي وو او 4 ښځې وې، او د هغوی مشر عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې هغه سره د هغه ښځه رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او سره وه، او دوی د شپې په تیاره کې ووتو. قریش پې پوه نه شو، دریاب غاړې له ورلو، هلته ورته کښتۍ میلاو شوې، 2 کښتۍ وې تجارتي چې هغوی د تجارت لپاره روانو حبشې ته، نو دوی ورسره وختو. قریش چې کله خبر شو په دوی پسې ووتو، خو چې کله لاړو نو دوی دې تللي وو، او مسلمانانو هلته ډېر ښه وخت تېر کړو په حبشه کې. بل هغې نه بعد څه شي وو هغه به بیانوو، او دغه مسلمانان بیا واپس راغلي وو مکې ته، نو بیا لاړو واپس حبشې ته چې هغه دویم هجرت و، هغه به بیانوو انشاءالله د الله په توفیق سره. په کوم کال چې مسلمانانو هجرت وکړو، او دا د رجب میاشت وه، او د نبوت 5م کال و، نو په دغه کال چې دوی لاړو په رجب کې، او رجب پسې کومه میاشت راځي؟ شعبان، او په شعبان پسې بیا رمضان راځي. نو د رمضان په دې میاشت کې هم دغه کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم ته ووتو، او هلته د قریش د مشران او د سرداران او د پوه خلک ټول لا جمع شوي. نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دوی ته د قرآن ښه ښکاره ورومه، ځکه چې هغوی به د دې د اورېدو نه کوشش کو، او که چېرته به یې واورېدو نو به هغې کې به شور کو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. د قرآن به نه اورئ، په دې کې به شور کوئ چې تاسو زورور شئ. او دا د باطل پرستو یو ناشنا طریقه ده چې حق کله بیانېږي نو دوی په مقابله کې شور شغرب دې دپاره کوي چې د چا په غوږونو د حق ونه لګي. نو دلیل دی د دوی په کمزورتیا باندې. په کار خدای چې ته پرېږده د خلک که سوی به زه به د هغې به یو علمي رد وکړمه، خو د هغوی په مقابله کې شور شغرب کول، اوازونه اوچتول، کنځلې کول، بدې ردې ویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم د تلاوت څوک وانه وري، دا خو څه طریقه نه شوه. او نن سبا د باطل پرستو دغه طریقه ده، د حق په مقابله کې هغوی شور کوي، او د عوام منع کوي، وایي تاسو به د قرآن او حدیث بیان ته او درس ته به تاسو نه کښېنئ. نو د هغې وجه ده که تاسو کښېنئ تاسو به خراب شي. دا ټکی الټه وي، که تاسو کښېنئ نو بیا به برابر شئ، نو برابرېدو ته دې پرېږدي نه. نو ځکه تا ته به دا لفظ وي که ته کښېناستې نو خراب به شي. قرآن او حدیث چې څوک اوري چې د خرابي، قرآن او حدیث چې واوري خو ژوندی شي که نه، او چې قرآن او حدیث یې نه اورېدلي دی مړي. بله دا چې دغه باطل پرستو باطل هم راښکاره کېږي په دغه حق کې، نو د هغې د لاسه به هم تا نه پرېږدي حق ته. اوس دې مشرکانو دا زور کړی دی چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم خواته ور نه شي، ځکه که خواته ورغې لږ ورسره هم کښېناستو نو پته به ورته ولګي چې دا موږ چې د کومو بوتانو بندګي کوو دا خو موږ هسې لګیا یو، او دا ګټې او دا ونې دا به موږ له سره کړي، او څه به موږ له نقصان موږ ته راورسوي. د دې د لاسه به هغوی حتی تر اوسه کوشش کوو چې دا خلک منع کړي د دې نه چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم خبره واوري. رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې زه ځم او دوی ته د قرآن اورم.
رسول سم اراده وکړه دی چې زمو د قرآن دوی ته وروم او ښکارې ویم ګورو چې څه کېږي. او دا د رسول سلم هغه زړورتیا ده او شجاعت او بادري ده. ځکه صحابه کرام وایي چې کله به دې سخت رااله په جنگ کې په یوځي کې نو رسول سم به ورته مخکې کېدو. او یو پیر د شپې په مدینه کې څه اواز ورته راغی، داسې اواز لکه لرې نه چې خلک را رواني. نو صحابه کرام پاڅېدو، بعض کسان ځان سره پاڅول، اسلحې یې راواغستې چې ځو. ځکه چې هغه وخت د جهادونو د جنګونو وخت نو دشمنان ډېر وو. دشمن حمله کوي د شپې په مدینه باندې، یو بل ته دا مشوره وکړي چې رسول سم به نه راپاڅوئ. او دا هم د هغوی احترام او قدر د رسول سم یې کوو چې رسول سم به نه تنګوئ. موږ پوه شو که څوک دشمني ده ورسره په دغه ځای کې ګورو. نو هغوی چې کله موږ د کورونو نه ووتو، د تیرې ته ورننوتو، نو یو کس را روان دی په آس باندې سور دی چې موږ ته رانږدې شو، نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم. نو مسکی شو چې څه نشته، زه وتی وم. هغه دې ملګرو ته څه نه دي، هغه پټ وتی و ځان له. دومره زړور انسان، حالانکې د دنیا ټوله د هغه په خلاف کې ولاړه وه او مقابلې ته ولاړه وه. هغه د شپې په تکه توره تیاره کې یوازې هغه لاړ. او نن سبا چې سړی د مدینې ته ورشي، مکې د غرونو چې شپه شي سړی نشي په دې بجلۍ کې او په دې شینو کې سړی نشي وتی. نو بیا هغه وخت کې رسول صم لاړ دی، دغه تیرې نه بیا رسول صم واپس راغی، خاندلې ملګرو ته یې څه نشته. ما مو دغه اواز اورېدله خو تاسو مې نه خبرولئ. نو زه ووتم چې څه شتي که نه. نو رسول صم ډېر یو زړور انسان او بهادر انسان او د دین مزم کوي د بهادر انسان پورې، په زړور پورې. او چې هسې ځمکه پرې ودربې او هغه هر څه پرېږدي، نه په دې سړي باندې به څه کړي. دین مزه د مضبوط سړي سره کوي او د زورور سړي سره. او که الله توفیق راکړو وخت او موقع راغله چې حمزه رضی الله عنه اسلام څنګه قبلو، د هغې واقعه به تاسو ته بیان کړم چې زړور انسان څنګه وي. د ده په د اسلام راوړو کې هم خیر وي. ځکه به رسول صلی په دې دعوت کې که تاسو ته ما دا خبره بیان کړې که ته یاد دی چې رسول صلی چې کله دا وحي بیانول شروع کړه، نو اول یې ځان له ملګري پیدا کړو. نو په هغو کې به رسول صلی په دې مشرانو پسې تو چې کوم داسې مخوري زورور خلک وو مشهورو، هغه به ملګري کول. ځکه چې هغه به مخې ته کار ډېر کوي، بل یېرېږي نه، کمزوري نه، طاقت یې. رسول صلی لاړ او د کعبې په خوا کې مشرکانو ته قرآن اوراوه. رسول صلی تلاوت شروع کو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. شروع کړه سورۃ النجم. او دوی دې حیران ګوري رسول صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم سوره خوند دوی په زړونو کې تعصب و د حق سره، او په ظاهره کې هم تعصب و، خو په زړه کې په ګوټ کې دا خبره پرته وه چې د قرآن به له خوند ورکوه. موږ سره مخکې واقع تېره شوې چې د ابوجهل چې هغه پټ د قرآن اورېدو، یو بل سړی ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره هغه هم ګوایي کړې وه چې دی خوږ کلام دی، د دې جړې مضبوطي د هغه وي. نو دوی ټول متاثره شو، کتوی رسول صلی الله علیه وسلم ته چې دی څه کوي، او رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت کوي او د سورت شروع کړی. او سبحان الله په اوله کې دا خبره ده، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الله ته ستاسو د ملګری رسول صلی الله علیه وسلم دی، ستاسو د ملګری ورته به دی وي چې تاسو سره پاتې شئ 40 کاله پورې دی رښتینی او چې کله دا خبرې شروع کړي دروغجن شو، نه دی ګمراه شوی دی، نه دی دروغ وایي. وما ينطق عن الهوى، دی ځان نه خبرې هم نه کوي. ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. جبريل علیہ السلام دا قرآن راوړی او مخې ته د رسول صلی تلاوت کو. نو کله چې دغه آیت ته ورسېدو په آخره کې د سورۃ النجم په آخره کې دي افمن هذا الحديث تعجبون. الله سبحانه وتعالی تاسو دې خبرو په تعجب کې اچولي د قرآن. وتضحكون ولا تبكون.
تاسو خاندئ او جاړئ نه وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سجده ولګوئ الله ته دغه بندګي کوئ دې ټولو سجده ولګوله دا څومره چې په غزي کې ناسو هغه دې خبرو کې دومره جوور نه نوتو دومره خونه ولوکو چې پوم نشو چې موږ د الله په خبره و سجده لګو نو چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم فسجدوا لله واعبدوا نو ټول په سجده باندې پریوتو ځکه چې الته قرآن په هغو باندې دومره اثر وکړو چې د هغوی هغه ارادې او هغه زور او هر څه ختم شو نو ډایرکټ پریوتو بیا مشرکان کم چې په دغه ځای کې نه وو سجدې نه ولګولې هغوی په دې نورو پورې خاندل په نورو پورې خاندل وي دا تاسو سجده ولګول تاسو ټول لاړې صحابیان شوي او ټول پلار نیکه دین هم پرېښود نو هغوی دروغ جوړ کړو نه وی په دې صورت کې د وی چې تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا خوشتي نه په سورۃ النجم کې دې شاید په کې شته په سورۃ النجم کې تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى یعنی دا غړغړ بوتان دي او دوی به شفاعت کوي د قیامت په ورځ نو موږ د دې خبرې نه متاثر شو ځکه موږ سجده ولګوله موږ خو ای سجده نه لګوله خو چې موږ ته کله پته ولګېده چې دی په دې تلاوت کې وایي چې تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى بس موږ متاثر شو چې دا خو دغه خبرې کوي چې موږ کوو خو دا خبره د غرانیق د قصه د بعض علما سندن کمزوري کوي لکه دا بعض علما دې ذکر کوي سیرت ولا یو دغه ټیم کې شیطان د دوی په غوګونو دا خبره ولګوله یعنی رسول سم تلاوت کو شیطان دا الفاظ د دوی په غوګونو ولګول دا خبره کمزوري دی چې شیطان دا چیرو کو سندن خو کمزوري ده خو یو وجه ده چې قرآن د الله د طرف نه دی او د رسول سم د طرف نه دی نو دا الله خبرې د پیغمبر خبرې نه دي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بدق السورة كده قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو يجي سوق القرآن بشان نشر ولا نسنگ دا ټکی بدی قرار ویلی سي دویمه خبر دار چې شیطان پر رسول سم باندې مسلط شو هغه دا کار وکړو نو موږ دا وایو چې الله سبحانه په قرآن کې دا خبره کړې ده چې دا شیطان زما په نیکانو بندگانو باندې د وس نه رسي نو پر رسول سم باندې څنګه وس رسي رسول سلام خو د نیکانو سردار دی او دا غوی مشر دی نو څنګه دا خبرو کې دي شراغه درېمه خبره ده د قصه الغرانیق د غرانیق خو د قصه د دې چې څومره روایت دغه الفاظ مختلف دي دلیل به دی باندې چې سند یې مضبوط نه لري په بعضو کې راځي تلک الغرانیق العلا په بعضو کې راځي الغرانقه العلا یعنی مؤنث راځي ان شفاعتهم ترتجى او بعضو کې الفاظ نورم بدل لي بل خبره ده چې هغه درسه د کمزوري کیږي چې دی مشرکانو چرته د خپل بوتان مبارک غرانیق ټکی نه استعمال کړي نو که دا بل پر دي سوي چې دوی د شیطان په دغه ټیم کې د غرانیق ټکی دوی ته وي نو بیا په دغه ټکی په دوی کې مشهور وي او دوی هم د خپل بوتان مبارک غرانیق ویل خو په یو ځکه د نری ثابت چې مشرکانو خپل بوتانو ته سوي دي غرانیق نو دا واقع په دې الفاظ سره دا خو ثابت لري چې رسول الله تلاوت کوي سجده ولګوي خدا چې شیطان په منځ کې د خپل خبرې وکړي چې دوی متاثر شي او دوی دوی چې دام د الله په خبرو کې نو دا خبره سره د کمزوري ده او غټو محدثینو لکه ابن اسحاق او امام احمد بن حنبل امام بزار امام ابن حجر ابن كثير امام ذهبي او په وسنو علماء کې شیخ البانی رحمه الله نور داسي چې غوی دا واقع سندن کمزوري کړی ده والعلم عند الله کله چې دوی د سجده ولګوله د رسول الله په تلاوت باندې نو دا خبر ورسېدو چرته حبشې ته ورسېدو خو الته خبر بل شان ورسېدو دي نو ورسېدل الته بالکل الټه خبر ورسېدو او غدا چې قریشو ټول اسلام قبول کړي اسلام قبول کو ګور دا خبره تحقیق نه کول دم دغه نقصان رسي
او دا مرض په مونږ کې ډېر دی پښتنو کې او چا ویلي دی او چا ویلي باندې کار رواني یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ای ایمان والو که چېرته څوک فاسق خبر وړي الله فتبینوا خبرې تحقیق کوئ رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو د آیت نازلېدو سبب څه دی ما په تفسیر په درسونو کې تفصیلا ذکر کړی مختصر دا چې رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو په یو قوم پسې چې زکات ترې راوړه دی چې لږ څه پورې کړی یېرېدلی دی نو بیا راغلی چې راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې زکاتونه مکاتونه هغو نه ورکوي ور څومره غټ بهتان دی ولګو څومره غټه مسله جوړی ته دا کم خلک چې د اشاعات او د منګړت خبرې نشر کوي دوی خو وایي چې موږ معمولي کار کوو خو ډېرې غټې خبرې دي نو رسول صلی الله علیه وسلم ښه څوک زکات نه ورکوو بیا کسان یې تیار کړو جنګ له به ځو دا څنګه مسلمانان دي چې د پیغمبر نه انکار کوي زکات نه ورکوو هلته هغوی ته دا خبر رسېدلی و چې د رسول صلی الله علیه وسلم کس را روان دي زکاتونه هغوی زکاتونه تیار یې ښودي خو څوک رانغی ګوره دی یعنی حقیقت څنګه بدل شو نو بیا هغوی د اراده وکړه چې وایي اسلحې خپلې راوالي او زه چې ځو مدینې ته راته ښکاري په مدینه باندې چا کس حمله به کړي نو چې لاړ شو د هغوی مرسته وکړو د رسول صلی مرسته وکړو ځکه که څه حالات برابر وي نو خو کس به راغلی زموږ به زکاتونه وړی خو څوک رانغی دې ځینې د رسول صلی کسان روان شو دا ځینې هغوی رالو مخې ها اوس جنګ له را روان وایه زکات نه ورکوي یا رسول الله مخ تا پسې د روانو ستا تپوس هم کوو چې ګوره سجل شوی رسول صلی حیران شو نو رسول ته پته ولګي چې دې کس دروغ ویلي الله د آیت نازل کو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا خبرې تحقیق کوئ ان تصیبوا قوما بجهاله یو قوم به چېرته په جهالت سره په ناپوهۍ کې وربې حمله وکړي چې ته به یې مړه کوي فتصبحوا على ما فعلتم نادمین بیا به پښیمانه په خپل کار باندې خبرې تحقیق او دا نن سبا چې د فیسبوک او د ګن بلا راوتې د تحقیق محقق نشته خبر نشر کوه روزانه نوي خبرونه دي روزانه نوي خبرونه دي چې وروسته پته ولګي ټول سوچه دروغ دي څوک د خپل چینل د مشهورتیا دپاره لګیا دی څوک د پیسو ګټلو دپاره لګیا دی څوک د ځان مشهورولو دپاره لګیا دی دې ته پکې څوک نه ګوري چې یعنې دا خلک زما دا خبرې اوري دې نه خو غټ نقصان جوړېدی شي اوس حبشې ته چا دا خبر داسې ورسو چې قریش ټول مسلمانان شوي او اوس خوشحاله شو چې دا خو ډېر ښه کار شو ځئ چې ځو واپس مکې ته واپس ځو را روان شو د شوال په میاشت کې نو څو میاشتې تېرې کړې هلته د څلورمه کې راغلو تقریبا 3 میاشتې تېرې کړې نو په شوال کې دوی واپس رالو کله چې د مکې ته رانږدې شو د ورځې یو لږ وخت پاتې خبره ورته واضحه شوه چې بیا خو دروغ چا ورته دا خبره وکړه چې تاسو د چا ویلي هغه مسلمانان شوي دي خو د سجده او غیر اختیاري لګولې ده نو بعض کسان د هغه ځینه واپس شو حبشې ته بیا لاړو لکه مکې ته رانږدې شي خو دا ځینې بیا څه شو لاړو نو بعض پکې مکې ته راننوتو کوم چې راننوتو نو یا خو بالکل پټ راننوتو او یا د چا په مرګرتیا کې راننوتو یعنې قریشو کې چاته ووي هغوی زه سیدې دی زموږ په لوز کې شو زموږ په عهد کې شو موږ سره عهد کړی دته به څوک څه نه وایي دغه شان څه کسان ورننوتو د هغې نه بعد په دې کسانو باندې هغه تکلیفونه ښه ډېر شو د قریش ته طرف نه ولې ځکه چې هلته هغو خبر شو چې وګوره دوی دومره دغه کړی چې دوی نه لاړو هلته او پوه شو چې هلته خو دوی ته امن او امان میلاو شوی نجاشي دوی سره ظلم زیاتی نه دی کړی نو ښه دی ظلمونو له زور ورکړو رسول وسلم ملګرو ته بیا نصیحت وکړو چې تاسو په دویم پیر لاړ شئ دا اوس دویم هجرت دی حبشې ته څو هجرت شوي دي 2 اولنی هجرت دغه و دویم هجرت اوس دا دی خو دا هجرت د دې اولني هجرت نه څه دی ګران دی او ګران په دې وجه دی چې په هغې کې خو قریش نه و خبره که نه او دې کې قریش خبر دي چې د مسلمانان به چېرته وځي دوی به څه طریقه جوړوي نه د هغې د لاسه بیا د دویم هجرت چې دی د هغوی ته ګران پرېوتو او دا ټول کسان چې دا کوم چې په د دویم هجرت کې ووتو نو دا 3 اتیا سړي وو 3 اتیا
سړیو او 18 یا 19 زنانه وي. 83 سړی او 19 یا 18 زنانه وي. د ټول اوتو بیا لاړو دویم هجرت یې وکړو. نو په اولني هجرت او په دویم کې څه فرق دی؟ چا د فرق معلوم شو؟ خلک پکې ډېر شو. بل دویم فرق دا شو چې قریش ولو ته پای کې پته نه وه او په دې کې ورته پته ولګېده، نو ځکه دا هغوی ته ګران پرېوتو. کله چې دوی په دویم پورې لاړو او هلته نجاشي د دوی ډېر سخت احترام وکړو. د نجاشي مختصر سیرت به تاسو ته بیانومه، خو اول دا خبره واورئ چې د مشرکانو څه چل وکړو. نو په دوی باندې په مشرکانو باندې بیا وخت نه پاس کېدو چې وایي داسې چل وشو. مونږ خو چې دا خلک به ښه ذلیله شي، دوی به داسې شي او دغه شي، خو لاړو هلته کامیاب شو، هلته هغوی ته ځای میلاو شو. نو 2 کسان یې غوره کړو چې هغه څه مخیار وو. په دوی کې عمرو بن العاص او عبدالله ابن ابي ربيعه. د دواړو د اسلام نه مخکې دواړو ګوره به وروسته اسلام قبول کړی، خو د دواړو په دغه ټیم کې څه وو؟ مشرکانو. د 2 کسان یې وټاکل چې تاسو به ځئ او خبره به د چا سره کوئ؟ نجاشي سره. او بعض هدیې تیارې کړې، ګران ګران قیمتي تحفې راواغستې او هغه دوی له ورکړې، دا به ځان سره ویسئ. د 2 کسانو د ځان سره دا هدیې او دا تحفې راواغستې او لاړو هلته. چې کله ورسېدو د نجاشي خواته، نجاشي سره خوا کې د بطارقه هم ناسو. بطارقه هغه ته وایي چې د هغه درباریانو مشرانو او سره هم ناسو چې مشورې به یې وخت په وخت اخستې. نو خبره دوی شروع کړه، وی ایها الملک، باچا صاحب، انه قد ضوى الى بلدك، ستا دې ملک ته وایي کسان راغلي قمقلان ونته کې. نو ګوره دا خبرې د پوخانه را روانې دي. څه کسان راغلي څه دي؟ قمقلان دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د منافقانو تذکره کړې، واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. ایا موږ ایمان راوړو د دې قمقلانو په شان؟ صحابه کرامو ته به قمقلان وي. نو نن سبا هم د بېدینه خلک دیندارو خلکو ته څه وایي؟ قمقلان وایي. حالانکه د عقل خاوندان هغه د دینداره خلک دي، عقل د دوی سره ټول خیر او خیر هغه په دین کې پروت دی. چې سړی د دین نه خبر دی، د هر خیر نه خبر دی، او چې سړی دین نه خبر دی، د څه خیر نه خبر دی. نو دوی له ووایي چې څه قمقلان راغلي دي ستا ملک ته، فارقوا دین قومهم، د خپل قوم دین پرېښودی دی، ولم يدخلوا في دینک، او ستا په دین کې هم نه دي ننوتي. که ستا دین کې ننوتی بیا هم ښه وه. اوس ګوره د دوی د دین سره هم نه لګي، د نجاشي د دین سره. خو دې ځای کې چې اوس د مسلمانانو د تکلیف ورسې، نو که ستا دین ته ننوتی وي دغه هم ښه وه، خو هلته ستا هغې ته هم نه ننوتي. دا دلیل دی په دې باندې چې باطل کوشش کوي چې د حق په مقابله کې څه شي؟ یو شي. خو افسوس دا دی چې حق کوشش نه کوي د یو کېدو. د مسلمانانو کې دا فرقې جوړې شوي دي، په قرآن او حدیث باندې نه راجمع کېږي. قرآن او حدیث باندې منګولې نه ایږدي. څوک وایي زمونږ علاقه، بل وایي زمونږ علاقه، زمونږ قوم، زمونږ ملا، زمونږ مذهب، زمونږ کتاب، هر څه جدا کړي. نو څه به اتفاق راشي؟ نو ورته وایي چې ستا دین ته هم نه ننوځي. لا نعرفه نحن ولا انت وجاءوا بدین ابتدعوه. داسې دین راوړی چې نوی دین دی، نه موږ پېژنو نه ته پېژنې، او موږ په تا پسې راغلي یو چې ته موږ ته دا کسان را واپس کړي. او قوم د دوی په حالات باندې ښه پوهېږي، تا ته د هغې پته نشته، ځکه چې دوی زموږ مشران کنځلي دي، زموږ معبودان یې کنځلي دي، موږ ته یې پرېږدې د منځ نه خواشه. د بطارقو دا خبره شروع کړه، کوم چې درباریان ناست وی باچا صاحب دوی صحیح خبره کوي، دا مشران دي، دوی چې کومه خبره وکړه دا صحیح ده، نو دا کسان دله واپس ورکړه. خپل ملک ته دې بوځي او خپل قوم له دې بوځي، بیا چې ورسره غور سخي کوي به که. خو نجاشي وی نه، نجاشي ډېر هوښیار انسان و. نجاشي وی چې نه، لازم بس زه د دې خبرې د دې قضیې تحقیق کوم چې دا څه قیصه ده، او دی هوښیار انسان. نو دې مسلمانانو پسې یو کس ولیکو چې به تاسو کې څوک خبرې له یو کس ما پسې راولېږئ. مسلمانان ټول راجمع شو او هغوی اتفاق وکړو چې جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه دی به خبره کوي. او جعفر دا د علي بن ابي طالب رضی مشر ورور دی،
او د رسول الله سلام د تر زوی دی او د چې کله شهید شو نو د دوه لاسونه دنه په یو جنگ کې پرې شي په غزا کې ان شاء الله دغه تفصیل به په دې سیرت په درسونو کې برازي باذن الله د دوه لاسونه دې پرې شي نو بیا رسول سم دا خبره کوله دته جعفر الطيار وي او جعفر الطيار به دته دی چې جنت کې الله سبحانه وتعالى درته وزري ورکي باغي به دی الوزي دغه یو انسان دی چې الله سبحانه وتعالى بولدا نعمت ورکي بیا رسول سم په کور کې داوي اصنعوا لآل جعفر د جعفر خاندان د لپاره خوراک تیار کړي دغه چې په باندې غم راغلی غم دا چې جعفر دنه ته تلو نو جعفر رضی الله عنه د یو چت صحابي بل چې په وینا کې ډیر تیزو ډیر ذهین انسان مسلمانانو یې زموږ طرف نه جعفر خبرې کوي صحیح دی نجاشی ته وایا سویته هغه ته بچا سي خبرې ډیرې دي خو زه به مختصر کما ویسه وی كنا قوما اهل جاهلیه حقیقت لري چې موږ ټول جاهلانو موږ په جاهلیت کې او په تیرو کې پراته و دي ته وګوره حق پرس مسلمان ښه اعتراف وکړي چې زه په سکه ومه په جهالت کې ومه بس چې خزمونګه پلانې سه هغه په جاهلیت کې اوس دلته ونی چې ابو لهب په جاهلیت کې عبد المطلب په جاهلیت کې ابو طالب په جاهلیت کې حالکه د پلارم په قدیم دی ګوره د پلار ابو طالب هغه په جاهلیت کې دی خو دې خبرو ته ونه کته حقیقت وي موږ په جاهلیت کې وو موږ جاهلان او موږ ته سنو مالو نعبد الاصنام د بوتانو بندگی به موږ کوله وناكل الميت مردار به موږ خوري وناتي الفواحش فحش کارونه به موږ کول ونقطع الارحام خپل ولیان موږ پرې کړی ونسيء الجوار گاونډي سره ظلم زیاته و منکو ويأكل منا القوي الضعيف او زورور به د کمزوري حق خړو د تپوس به سوکناو فكنا على ذلك دغه زموږ حقیقت او دغه زموږ طریقه وا حتى بعث الله الينا رسولا منا الله یو پیغمبر راولېګو موږ ته په موږ کې نعرف نسبه موږ دغه نسب پیژنو او دا خبره ما هغه ولني درسونه کې بیان کړو چې ما د رسول الله نسب بیانو چې رب العالمین د طریقه ده چې پیغمبر کړي او قوم تر لګي نو باغو کې هغه قوم کې لګي چې دغه نسب زوروري چې بیا اثر کوي د خبرې ډیر او چې کمزوري نسب کړي اوس رسول الله په دومره اوچت قوم کې راغلي او دی ول خبره نه مانی کله یو سوي کله بل سوي هکې د کمزور خلکو کې راغلي وي به خلقت ان خبره نه منله به وجهه دینن دا کار کوي دا هغه کې د تعصب ډیرو دغه چې کله ان شاء الله د بدر په جنگ کې بدر غزا چې کله بیانوي کې په تفصیل راشي ابو جهل چې کله مړ کېدو او په هغه ټیم کې عبد الله بن مسعود راغی په دې سینه او ته ودرېد عبد الله بن مسعود خو په مکه کې بيزي ګړي ساتلې او کمزور انسان نو دغه په دې سینه باندې ودرېد ناغه ته تر زمانه وجلوش مړکې غلا چې مړکې غلا چې د زورور سره وړي ځای مې مړکې دور په کې دا خبر په مرګ په وخت کې دا سوچ چې زورور سره مې مړکې نو خره او دې په ما مړکې سباله بخله کوي چې هغه بيزي ګړي چې ساتري کمزور اگر اولګره ابو جهل په سرداري مړکو ځکه د دوی چې نعرف نسبه موږ دغه نسب پیژنو او صدقه رښتینه سره دی او امانته امانتګر سره دی او عفافه پاک سره دی چې فحش کارونه نه دي کړی چې د زناګاری نه دي کړی فدعانا الى الله لنوحده ونعبده موږ له دعوت راکو د الله طرف ته چې د الله یوازې بندګي وکړي دغه توحید ومنه ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان او موږ ته دوی چې د الله نه علاوه چې کوم معبودان تاسو جوړ کړی او تاسو پلارانو جوړ کړی او نیکونو کاغه ګټي دي کوونی دي که هر څه دي دا پرې دي وامرنا بصدق الحديث او رسول صلی الله علیه وسلم خبره خوري چې رښتیا به وایي واداء الامانه او موږ ته ویلي چې امانت به خپل حقدار ته رسوي به کې خیانت نه کو وصله الرحم او موږ ته خبره کړې چې خپل ولیان به پالي او ساتي به وحسن الجوار د گاونډي حقوق موږ ته بیان کو والكف عن المحارم والدماء او موږ ته ویل چې دیو بل د وینو به خیال ساتي
یو بل به وجنې نه، یو بل سره به ظلم زیاتې نه کوئ. ونهانا عن الفواحش، د فحش کارونه موږ منع کړیو. وقول الزور، د دروغ خبره دروغ ګواینې دینه منع کړیو. واکل مال الیتیم، د یتیم مال به نه خورئ. وقذف المحصنات، او په پاکو ښځو باندې به بهتانونه نه لګوئ. د دې ګوره خلاصه تاسو مو چې جعفر دان ډېر یعنی فصیح انسان دی، په خبرو کې ډېر تکړه دی. ګوره ټولې خبرې په لږ دغه کې راجمع کړي. وامرنا ان نعبد الله وحده، د الله بندگی به یې کې یوازې دغه کوئ. لا نشرک به شیئا، دا سره به شرک نه کوئ. وامرنا بالصلاة والزکاة والصيام، او موږ ته د رجوع طریقه خورې، د مونځ او د زکات خورې. فصدقنا وآمنا به، موږ هغه رښتینی وکړو، موږ به ایمان راوړو او بس موږ دغه تابعداري وکړه. على ما جاءنا به من دین الله، الذي دین د لاس نو بس د الله بندگی موږ شروع کړه، شرک موږ پرېښودو. وحرمنا ما حرم علينا واحللنا ما احل لنا، او چې سره باندې حرام کړو هغه حرام وګڼل، چې سره حلال کړو هغه حلال وګڼل. فعدا علينا قومنا، نو د قوم د دې لاس موږ سره ظلم شروع او دشمنی. فعذبونا، قسمه قسم عذابونه تکلیفونه موږ لراکو. وفتنونا عن دیننا، کوشش وکړو هر کوشش چې دوی ته آسانو هغه وکړو دې لپاره چې موږ د دین نه واړی. ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله، چې موږ بیا د بوتانو بندگی شروع کړو، د الله بندگی پرېږدو. سبحان الله، په دې 4-5 کالو کې د پزړه کې دونه مضبوط توحید دی او دومره ښکلې خبرې دی. موږ هغه ګیره سپینه شي، د علماو سره به کینیم او درسونه به اورو، بیانونه به اخر کې تپوس کوي. دا د معمولیانو خبرې، موږ به دې نه پوهېږو. دویمې جمعې ته مانځه کې ورمخکې کوه، سمه کشتي به ورسره کوي چې مخې ته شي مونځ وکړي، او چې په ډېره کې کښېني د فتوو مشینې داسې فتوې دله راچي په دې علماو، په دې بچایانو، په دې ملکونو، په دې ټولو. خو دویمې جمعې ته نشي ورمخکې کېدی. توحید د ډېرو مسلمانانو په زړونو کې داسې مضبوط نه دی. د الله بندگی به کوي، دعوه هم دا کوي موږ د الله بندگی د سره سره به شرک هم پروت دي. وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، او دوی موږ له دعوت راکوي چې تاسو بیا هغه پلید کارونه حلال وګڼئ. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، نو کله چې موږ سره ظلم شروع کړو، په موږ زورور شو، په موږ دنیا را تنګه کړه. وحالوا بيننا وبين ديننا، او زمونږ او د دین په منځ کې دا یو دیوال جوړ شو. خرجنا الى بلادک، نو موږ رالو ستا دې ملک ته. واخترناک على من سواک، اګوره ته موږ غوره کړی د نورو بچایانو په مقابله کې. دومره هوښیار سړی و، د خبرې یو چلی دی، یو طریقې. او باچا صاحب چې د خوب لیدلی یو خلیفه، نو بیا کسان راوغوښتي وي زما د خوب تعبیر وباسي، کوم چې پوه خلک خوب کې دا لیدلي چې غاښونه ولیږي ټول. نو بس ایو زه به تعبیر راوباسم، هغه وایي وایه، وایي باچا صاحب بچي به دې ټول مري. او تعبیر صحیح دی، تعبیر دی چې کوم راوي صحیح دی، خو الفاظ غلط دي. هغه وایي د دې ظالم را سټ وایي بچي راله په یو ځای ټول ختم کړو. اوس شو بل یې راوستو، وایي ته تعبیر هغه زه ویستی شم. ووایه تعبیر سره باچا صاحب عمر به دې دومره اوږه دي چې ستا د بچي به ستا په مخ کې مري، ته بیا هم پاتې کېږې. عدله ورکړې هدیه سم تعبیر یې راوویستو. خو دا یوه قصه ده، بچي به دې ټول مري او عمر به دومره ملاوي چې بچي به دې مخامخ مري. خو یو شی دی، خو د دویم دا طریقه د سړیتوب وه، خبرې چل وله ورته. دا اوس ګوره څومره ښکلې خبرې ورته وکړه. واخترناک علی من سواک، او موږ ګوره د نورو بچیانو په مقابله کې ته غوره کړی، او موږ زړه کېدو چې ستا ګاونډیان شو. ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك، او زموږ دا امیدو چې ستا په خوا کې په موږ باندې ظلم نشي کېدی. نجاشي غلی ناست و، ډېر هوښیار انسان. دا خبرې چې ټولې واورېدې، اول ته هغه 2 کسان هم ولاړ دي، هغه عمرو بن العاص، عبدالله بن ابي ربيعه. بیا ورته نجاشي وویل هل معك مما جاء به عن الله من شيء، دا د ستاسو له پیغمبر چې تاسو وایئ ته چې الله طرف نه به د وحي راغلی دی، هغه وحي کې د څه یاد دي؟ چې هغه دی نعم. ګوره دې کې یوه اهمه فایده چې سړی په خپل دین نه پوهېږي، غیر مسلم له به څه دعوت ورکړي.
اوس ته مخامخ شي يهودي او نصراني ته زمونږ قرآن حق ته او زمونږ پیغمبر حق ته، هغه ووایي قرآن یو سورت ووایي ته ځه سورت خو موږ له هم نه راځي وایي په دغه سورت اخلاص باندې ټول عمر لمونځ کړی، خو دا دی چې قرآن حق دی. خطه چې دا چې پیغمبر حق دی، د ده نوم څه دی، د کوم ځای کې پیدا شوی و، د ده ژوند څنګه و، عمر یې څومره و، دومره تفصیل موږ ته هم نه معلوم، خو دغه زموږ پیغمبر دی او حق پیغمبر دی. نو دومره علم خو ځان سره ساته که نه سواله که نه څوک ووایي چې ته دا وایې چې زه د قرآن منم جوې وایه، ته دا وایې چې زه د پیغمبر منم څوک دی تعریف خو یو که که نه. او جعفر نه خو یو اسبری و د دین، هغه ته به څنګه نه و یاد وي، یاد دی ته یو یاد وایي څه خو واوره که نه. شروع وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. اسمه خوږ आवाज کوته لګیا شو او ټول خلک حیران دي، مسلمانان غریبان کمزوري ولاړ دي شاته. دغه مشر جعفر رضی الله عنه خبره ټوله د په غاړه ده او د په وګو ده. داسې زړور خلک وو، داسې زړورتیا په دین کې موږ ته نصیب کړي. یعنې مخامخ نجاشي دی، پته نه لګي چې څه به وایي، باچا دی ورسره خوا کې درباریان ناست دي، هغه خو تر اول نه وجله سړي درېږ بیا د قریش دربه دوه کسان راغلي، ګفټونه هدیې هم راوړي، تحفې هم راوړي. چې کله د قرآن هغه شروع کو یو څو ایتونه ووایي، نجاشي په جړا شو، سم په جړا شو او د اوښکې په دې ګیره را روانې شوې. او کوم چې ورسره خوا کې مولیان ناست وو، پوهه خلک وو، د هغوی سره پاڼې وي، کتابونه ورسره وو، هغه هم ناست وو، دا خبرې اورېدې، هغه هم په جړا شو، د اوښکې لاړې د هغوی به د کتابونه ولګېدې. او الله سبحانه وتعالی د دې نجاشي د دې کیفیت تذکره په قرآن کې هم کړې ده. که تاسو ته یاد دي تفسیر په درس کې دا خبره کړې ده، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، او کله چې دوی واوري هغه خبرې چې پیغمبر ته نازلې شوي، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، الله وی بني چې دوی د سترګو نه اوښکې روانې وي. سبحان الله، په نجاشي باندې قرآن اثر وکړو او په موږ خو چې د دې اثر ونه کړو چې موږ ته وجاړو. د نجاشي اول پر قرآن اوري او د نصرانی ګوري، د عیسی علیه السلام په دین دی، خو د قرآن نه متاثر شو نو په جړا شو. ملګري ورسره مولیان چې ورسره کوم خوا کې ناست وو، پیران هغه په جړا شو. نجاشي چې د اوښکې پاکې کړې وې، ان هذا والذي جاء به عیسی، وی دا خبرې قسم می دی په هغه څه باندې چې عیسی علیه السلام راوړي، لیخرج من مشکات واحده، دا خبرې د یو ځای نه راغلي دي. ځکه د عیسی علیه السلام چې خبرې هغه هم دقه شان دي، هغې هم دي چې خوند پروت دی، دا د یو شان ځای نه راغلي. زی انطلقا، ادو ته وایي زی خپله هدیه والی، زی په الله مې دې قسمي چې تاسو زی چاته هم نه حواله کوم. دا دوه چې کله راووتو نو عمرو بن العاص د خپل ملګري سره خبرې شروع کړې، وایي سبا به چې بیا ورځمه، ځکه چې خبره خو زموږ نه ځي ورانېږي. او نو د بل ملګري ورته ووایي هغه عبدالله بن ابي ربیعه، وایي داسې کار وکړه چې بس غلی شه دي، دا خلک کوم زموږ خپل خپلوان دي، اوس ته یې سلب پورې خطه یې دومره خراب دی. وایي نه زه به راځم. صحیح ده، بیا راشه. سهار له پسې بیا راغی. نجاشي ته یې ویې باچا صاحب د دې خبرې نه ته نه خبر، دا خو پرون زموږ نه هېره شوې. وایي څه خبره؟ دوی چې وایي د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي؟ توبه توبه وایي. هغه که دې واورېدو، دا باطل پرستو دا طریقه یې. دا بعض ابله زما په باره کې چا چې تاسې شیشې چاپ کړو، په نیټې خور کړو، وایي دا ګستاخ صحابه دی، صحابه کرامو ته کنځلې کوي. راشه زما په درسونو کې کښېنه چې پوه دې کوم چې صحابه کرامو احترام به څنګه کوې، زموږ په دې باندې بیانونه یي. خو د دې لپاره چې لکه دا خلک زړه تور جوړوي، دا څنګه خبره شوې،
او عوام خو به بس پکې بس نه اکثر دي چې هغه خو به تحقیق محقق نه کوي وګوره نشر شوی نو وسو نشر شوی باندې کار نه کوي وی بچا سپ ته نه خبر چې عیسی علیه السلام مبارک دوی سوې ها ډېر بدیر دوی عیسی علیه السلام مبارک راولي به راولي مسلمان راولي کائنا من کان ټول رانه وته او بیا دغه مخې ته کوڅو جعفر رضی الله عنه هغه ته تاسو سوې د عیسی علیه السلام مبارک وی مو خو هغه وی چې الله ویلي وی الله سویل بیا که سورته شروع کو مخې ته کې وذكر فی الكتاب مریم راځه ک الله وی مریم او به دغه واقعات چې عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو او هغه یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ارمان چې زه دې مخکې مړ وې چې اوس پر ته قوم سوې بغیر پلان نه بچی کوم ځای او دغه شانو شو چې څنګه غراله او دا ماشوم سره بغي کوي عیسی علیه السلام هغه ته سوې یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا اې د هارون خور پلار کوم ستاسو بد سړی نو او مور دې زیناکار نه و تاسو د قصې شروع کړې الله سبحانه وتعالى غیر طریقه خو له چې ورته خبرې نه کې فاشارت الیه اشاره کړو دې ماشوم سره خبرې وکړي او ماشوم دغه وخت کې پیدا شي امور بخېټه کې قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا تسوي له ونو خبرې کې دغه ماشوم بغي کې پروت د سره خبرې کوو مونږه دغه خبر روانه وا قال اني عبد الله په دغه کوالی کې او په دغه وخت کې عیسی علیه السلام وی زه بنده د الله یم آتاني الكتاب وجعلني نبيا مال کتاب را کړې زمانه پیغمبر جوړې وجعلني مباركا اينما كنت او الله په ما کې برکت اچولې چې زه په هر ځای کې یم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله رتویلی چې موږ به کې زکات ورکې چې سو پوری ژوند دی فائدې دي چې سو پوری ژوند دی څه فائدہ ده رد په صوفیانو باندې چې د دې درجه ته رسیدلې چې عبادت ته ساقط شوی عیسی علیه السلام ته ما دمت حيا وبرا بوالدتي او الله رتویلی چې مور سره وړي رخه کې دا خبرې چې کړه الله سبحانه تعالی بیان کړي او کړي دي سورۃ مریم کې داشتي نبی الله سوي ذالک عیسی ابن مریم دغه عیسی د زوی د مریم دغه حقیقت ته قول الحق حق خبرم دغه ده چې دوی به اختلاف جوړ کړي چې کله دا خبره او دا ایتونه دغه ووري د نجاشي نو یو لخته راوغسته د زمکې نه نو به وته وی د دې لخته امر دروغ دی پکې ونه وي څنګه وند کې لخته راځي رښتیا دی وی به وته اذهبوا فانتم شيوم تاسو شیوم یې د په حبشي جبه کې دا ټکی وي شیوم مطلب یعنی تاسو په امن کې من سبکم چې تاسو ته کنځلې موکړي کنه زو به جرمانه اقدامه ما احب ان لي دبرا من ذهب واني اذيت رجلا منكم او دبر دایم د حبشي ته کې استعمال کو دبر غر ته وي زما دانه د خوخه چې وسړی مال د سرو زرو غر راکې او ما ته وي چې بدوی کې وسړی تنگ د غر نه قبلوم تاسو به زی چرتم نه تنګو ګرځي اګه سره ته د هدیه مدیره کې سره لور کې ګورایو خبر ولا ختمه کې چې بیا راخکاري نشي په دې ځکه سلمہ وی چې دا قصه غبینی وی موږ دا غزین وروتو خوشاله او سم خوشاله واقمنا عنده بخير دار مع خير جار خکور خملکو خگاوندیو الته بیا موږ ډېر خپل ژوند تیر کو د نجاشي طرف ته او د سیرت طرف ته واچي اشاره وکړو څومره خوب بچای او سبحان الله دین
او دا ښه اخلاق دي چې د سړي په اساس محبت به موږ لیدلی هم نه کوم وخت کې مړلی خو څومره محبت ورسره پیدا شو والله العظیم سړی چې اوس سوی او زه ورغلی موله تندی ښکل کړی دومره اوچت انسان ځکه ول الله توفیق ورکو د اسلام د قبلولو د اسلام قبول کړی ګورې به رسول صلی الله علیه وسلم په ده باندې غیبانه جنازه هم کړې ده کله چې دی مړ شو رسول صلی الله علیه وسلم مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اصحمه نن یو نیک سړی د حبشې په ځمکه کې مړ شوی اصحمه نومې دی پاسې جنازه به وکړي رسول بلال ځینې جنازه وکړه الله ورته توفیق ورکړو د اسلام د قبلولو ځکه چې هغه پاکه سوچه دین باندې وکړم چې د عیسی علیه السلام پته ورته چې د حق خبرې کوم چې عیسی علیه السلام کړي دین قبول کړه د خپل نوم چې دی اصحمه ابن ابجر الحبشي النجاشي او نجاشي ته به دی وایي چې بادشاه دی د حبشې او د اصحابه مطلب د حبشي په جبه کې عطیه ته یعنی ورکړی ته وي او دی نه تابعی دی او نه صحابي دی دا ناشنا خبره نه تابعی دی نه صحابي دی دا دی مخضرم دته ویل کېږي مخضرم دی صحابي په دې دی چې رسول الله په وخت کې ایمان راوړی تابعی په دې چې رسول الله نه دی لیدلی نو دی په منځ کې دی نو یو صحابي یو تابعی په منځ کې مخضرم دی مخضرم دی نو دی د صحابه کرامو نه لږ راکته دی او د تابعینو نه څه دی اوچت دی د رسول سره ملاقات نه دی شوی لیدلی نه دی رسول وسلم خو ایمان یې پرې راوړی دی زړه ډېر نجات نرم او خو واضح شو چې هغه ایتونو ته څه شو په ژړا شو ظلم زیاتی به یې د چا سره نه کو او کله چې ورته عمرو بن عاص دا خبرې کولې وی رشوت یې ورکوي لرکوي رشوتونه ته د رشوتونو خبرې کوي الله چې ما ته زما د بچی را واپس کړي نو الله هم زما نه وایي رشوت نه دی اخیستی دا خبره ولې ذکر کړې په دې کې ته یو واقعه ذکر کوم چې د دې اصحمه پلار چې و هغه په دې حبشې باندې باچا و د هغه یو زوی د اصحمه او د هغه بل ورور دی د هغه 12 زامنو نو د حبشې والا دا وی چې دا سړی د ده د پلار یادو که دی موږ مړ کړو نو ښه ده ځکه که دی یي نو دی بیا دا بچایي چا ته حواله کړي د خپل زوی ته به حواله کړي دا خو یو سړی دی دا ملک په ټول تباه و برباد شي نو چې دی موږ مړ کړو بچایي به چا ته واوړي بچایي به د رور ته واوړي نو د رور څو زامن دي د رور 12 زامن دي نو ملک به مضبوط وي د هغه نه بعد به 12 کسانو ته بیا دا ملک پاتې شي صحیح ده لاړو دا پلار یې وله مړ کړو چې کله پلار یې وله مړ کړو نو دا مسله د هغه د رور ته پاتې شو دا نجاشي دا کوم چې دغه د اصحابه دوی خو چې د تره نه په مساقوا دی خوښ نه تر سره بډې ګرځېدو ځکه چې ډېر هوښیار و تر به ځان سره ګرځو پوړکوالي کوم ډېر هوښیار دغه خلکو ته چې پته ولګېده چې دا خو د خپل تره سره هم کته بره کېږي نو په هغو باندې بیا وخت نه پاس کېد نو بیا رالو په دغه پسې د په هغه تره پسې ورته یې وویل موږ ټول په تا پسې راغلي وو په دې خبره موږ اتفاق کړی دا لږ د ځان نه لرې کړه دی ختم کړه نو هغه ته ظالمانو د ده پلار هم تاسو مړ کړی اوس څنګه دی مړ کړو نو دی پرېښودو چې پرېښودو نو دې کسانو ویوړو او خرڅ یې کړو خرڅ یې کړو چې دا یو مري دی او قافله روانه وه د تجارت هغو له یې ورکړو او د ځان سره ویوړو په دغه ټیم کې باران ورېدو د اسمان نه یو تندر راغی او دغه تره پکې د مړ شو اتره چې مړ شو دا ټول خلک راجمع شو دغه به زامنو پسې چې وکړي د زامن ټول خمقلان دي دوی به ورته یو سوي هغوی به بل سوي لکه وایي داسې چې دغه طبیعي ده اوس یې چې لکو وایي چې ځو هلک راوسته غواړي اصحابه ګرځېدو ورته پیدا شو دغه کسانو سره و د هغو نه دی واپس راغستو واپس راوستو تاج یې ورته کېښو د بادشاهي په تخت کې کېنو هغه کسان بیا رالو هر چا نه چې دی اغست وایي زموږ پیسه دی پیسې مې چې ځای وي نو دی خو تاسو به موږ را خرڅ کړی پیسې مې اغستې وي پیسې خو زموږ راکړئ که نه وایي ځئ وایي هغه په ده پسې رالو هغو ته وایي تاسو پیسې نه راکوئ که موږ حقیقت وایو صبر هغوی څه حقیقت وایي حقیقت دا دی چې دوی ته را خرڅ کړی وي به موږ باندې اوس بیا ته دوی راوستو زموږ پیسې نه راکوئ هغو ته پیسې ورکوي دوی ده پیسې ورکوي یعنې کوزېږم د دې ځای نه دا بادشاهي ته د پرېږدم او دوی سره ځم
ټول پیسې راوسوي دا مجبور شو سړی رانځي او قیمتي سړی نو پیسې را جمع کړي او دلته یې ورکړي پیسې کسان واغستې ولاړو نو ځکه دا خبره عمرو ته وکړه وی الله زما نه رشوت نه دی اخیستی دا باچا یې الله ماته دغه شر راکړی دی وی نو ته څنګه ماله رشوت راکوي چې زه دې کسانو سره ظلم زیاتی وکړم او د عیسی علیه السلام په باره کې ما هغه عقیده وه کومه عقیده چې په قرآن کې د رسول وسلم بیان کړې ده او ام حبیبه رضی الله عنها د رسول سم بیبي د حبشې ته هجرت کړو رسول سم 2 خط لیکلي 2 خط دته په یو خط کې دل دعوت ورکړو چې ته اسلام قبول کړ او په یو خط کې وته ویلو چې د ام حبیبه ما ترا واده کا د 2 خطونه د رسول سم لګیلو نو کله چې رسول سم د خطونه دته ورسېدو نو د دوانه راوغستو په خپل سترګو باندې دي چې کې خو د به خپل کړو او به خپل تخت نه راکوشو کته په دې زمکه باندې کېناست او کلمې وې او دی وی چې سو پوری د 2 خطونه د حبشي په دې زمکه کې نو حبشي کې به مشه خیری بیا لار ام حبیبه وخت د رسول سم د پاره او نکاح ولا په خپل وتړله د رسول سم د پاره نکاح وتړله او پاغه باندې ولیمه وکړه په حبشه کې خوشحالي پاغه باندې وکړه او د رسول سم د طرف نه ول مہر ورکو چې هغه 400 دینار وو دومره اوچت مہر ول ورکو او سمت د نعمتونه د سامانونو د هر څه ول واغستو او به رسول سم په شراولې کې خپ په عزت او په احترام کې او رسول الله سلام ته هدیه راولې کې مسلمانان هم د قشان تیار کړو مسلمانان چې کله واپس لو کنه کله چې دوی هجرت نه وي واپس لو نو کم چې براتونو دغه سره به خصم سامانونه را لګل تر دې چې یو پیر 2 کشته ډکې کړي واغې د مسلمانانو تر ولېګلې دومره خسړو او د اثر شو په خو خلکو باندې ډیر خلکو به اسلام قبول کړو او ځکه دې سره راځي چې د سره یو وینځوا او هغه د ام حبیبه تیار ولا او د پورز کې هغه دې تیار کړي و نغه ولا هدیه ورکوله د ام حبیبه ولا هدیه ورکوي چې هدیه ولا زما دربل وینا د هدیه مال مرکه خو کلاړي رسول سره ملو شنو زما سلام بوته وې هغه چې کله ویلاړه د رسول سره ملو شو ام حبیبه ورته وی رسول الله ته جنې و او غیته السلام من رسول الله وعليه السلام ورحمه الله وبركاته بغیدم سلامي او کله چې وفد حبشیان راغلو د رسول سم خوات رسول سم دا وی سخی عزت او اکرام کړو دا به وی انهم كانوا لاصحابنا مکرمین دوی زموږ ملګرو عزت کړي سم عزت ولوک او دای د درون سړی کار چې څوک د سره خو کینو په جواب کې بس کې خبک او د سپک سړی کار دی چې څومره وسره خکې نو دومره مستیږي اخلاق بدیږي اذا اکرمت الكريم ملكته واذا اکرمت اللئيم تمرد د درون سړي سره چې خو کړو نو دستا په موټي کې شو همیشه بستا د خیادی همیشه بستا د دې خو تذکره کوي او سپک سړي سره چې خو کړو نو د خپ هوا کې شي چې په ما کې بس کمالینه یا بر دې سړي ماته ضرورتي نو خپل صادر نخپي وباسي نو د بشر مسړي کوي او درون سړي کې اوچت صفت د ته یادوم په دې سینې ولي کوي درون سړي کې 2 خبرې چې د چا سره خو کې هغه ته یاد نه او چې څوک وسره خو کې هغه تیریږي نه د 2 خبرې کته وی چې زه درون سړی مو د 2 خبرې چې چا وسره خو کړو هغه تیریږي نه او چې چا سره خو کې هغه ته یاد نه نسبک سړی کې بیا د دې په عکس دي چې چا سره خو کې هغه تیریږي نه او چې څوک وسره خو کې هغه ته یاد نه بدقه دې د سره وخت کې او د سره وخت کې او د سره وخت کې دا خبرې وکړي الله سبحانه وتعالى په موږ کې اوچت صفات پیدا کړي قریش چې کله پته ولګي چې وای خبر غورانه شو سړو ځان بل ملک پیدا کول منډه ملک دې چې بچای ملګری شو دغه طبيعت خراب شو رب العالمین کوم ځین مرسته وکي داسې ناشنا مرسته الله سبحانه وتعالى کوي او چې کله په انسان کې عجزي الله ته وي الله یې مرسته کوي لکه ما په دې مانځ کې غایتونه تلاوت کړو ګه الله سبحانه وتعالى دا یونس علیه السلام تذکرہ کوي نو سوی فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله دا غم نه موږ راوېستو وكذلك ننجي المؤمنين الله دغه مرسته د مؤمنانو سره کوم وخت
زی په زی د الله سبحانه وتعالی مرسته وکړه د مؤمنانو چې دغه نجاشي په زړه کې الله سبحانه وتعالی محبت واچو د دوی لپاره. قریش هریا شو چې اوس بل څه یو بل سره بیا کېناستو بیا مشورې، نو بس اخیری خبره دا وشوه چې یا به دا سړی د دې دعوت نه بندو او یا به مړ کو. دوک یو خبره، یا به پانسی کو او یا به د دعوت نه بندو. خو لار دې د څنګه دې دعوت نه څنګه بلګو خو نه بندي. دغه مخکې ډېرې طریقې استعمال کړي، ما مخکې ذکر کړی وی کنه. زه چې زوی د ابو طالب خواله ځکه چې اسې په دوی ګزارو نشي کولی، بیا ابو طالب سره به خبره کوي. زه چې زوی ابو طالب خواله نو دا سویم پیر دی چې دوی رالو، دویم پیر یو پیر مخکې تلي چې هغه داسې په خبرو خبرو کې واړو راوړو راواپسې کړو. دوی پیر له ورلو غوسه پسې ورلو. څنګه ورننوتو هغه ورته شي چلوي چل پکې نشته. ابو طالب ښه مشر سړی او ښه هوښیار سړی، سم غوسو وي ښه مشر سړی هوښیار یې، موږ د عزت کوو، مقام دی دی، خو درواره دې منع نه کوو. هغه دې هغه شان پرېښودی او موږ د په الله قسم خورو. وګورئ په الله ته موږ قسم خورو چې نور صبر موږ نشو کولی. من شتم آبائنا پلار نیکه خو زمونږ داسې کړو چې ګوره ورته وتصفیه احلامنا وعیب آلهتنا، په معبودانو پسې لګیا دی، موږ ته قمقلان وایي. نو یا ته داسې کار وکړه چې د ده نه لاس واخله او یا به موږ تا سره څه چل وکړو، خبره به پرېږدو. ته به څه کوې؟ یا به لاس دې اوچت که او دا هلک موږ ته پرېږده، موږ پوه شو دی پوه شو. او که ته هم د ده ملګری یو بیا صفا خبره وکړه. دا خبر په ابو طالب باندې ډېره بده ولګېده، ځکه چې د دوه مخوري سړي په زیو داسې ګډې وړې ورته ویل، په طریقو سره خبره وکړئ. هغه وایي چې خبره غټه ده، څو چې وکړو نو د خپل وارد ته یې وویل، رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل ابن اخي ان قومک قد جاؤوني، بیا راغلي یو کسان فقالوا لي كذا وكذا، داسې داسې ووایي. نو ته داسې کار وکړه چې د ځان خیال هم ساته او زمونږ هم خیال ساته، یعنې لږه نرمي پکې راله. ګزاره کوه موږ به هم خراب کړي او ځان به هم خراب کړي، او دومره خبره دومره دغه زما سر له مه راوړه چې زما به بیا طاقت نه رسي. قوم ټول مشران نن راغلي او ښه غوسه او داسې داسې خبرې په بې ادبۍ کې وکړې لاړو. هغوی چې ته داسې خبرې ما ته نه دي کړي. نو ته داسې کار وکړې چې لږ ګزاره وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګي چې تره مې لږ نرمي او لږ کمزوری شوی، عمر هم زیاتېږي کمزوری کېږي. ورته ویې یا عم تره والله په الله ته قسم خورم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. که په یو لاس کې راته نور کېده او بل کې سپومۍ کېده وایي چې د دین پرېږده، والله که پرېږده دې ته وایي د دین دپاره قرباني. تره ته یې وویل او هغه تره ته چې هغه ساتلی دی څومره نعمتونه پې یې د هغه. بیا پاڅېد او په ژړا شو. چې کله وتو نو دې تره ورته اواز وکړو دې خوا راشه وروي دې خوا راشه صبر وکړه. اوس یې راغی وایي څه هم متاثره شو د خبرو. پته وایي چې غریب یو حق بیانې یتیم دی، پلار یې نه و، نیکه تې مړ شوی دی. یوازې د اوس سره زه موضوع ته دا خبرې کوم. ورته یې وایي اذهب یا ابن اخي فقل ما احببت، څه چې دې زړه غواړي هغه وایه. اشعار وي، ډېر قیمتي اشعار وي. والله لن يصلوا اليك بجمعهم، په الله د قسم خورم چې دا ټول را جمع شي تا ته نشي را رسېدی. حتى اوسد في التراب دفینا، الا دا چې د خاورو تکیه مې ولګوله نو بیا به راته را رسي چې څو پورې ژوندی یم او زما په بدن کې سایر واره چې څه دې زړه غواړي هغه وایه. فاصدع بامرک، څه چې راته الله وایي هغه کوه. ما علیک غضاضه، هېڅوک دې نشي منع کولی او نه دې څوک ملامته کولی شي. وابشر وقر بذاک منک عیونه، او خوشحاله ژوند تېروه او خپلې سترګې په دې خبره باندې یخې کړه چې زه ستا ملګری یم. دا خبره ورته ابو طالب وکړه. نو دې سره رسول صلی ښه ډاډه شو چې زه تره بیا زما ملګری شو. دعوت یې ښه په زور او شور سره شروع کړو. قریش ته پته ولګېده چې وایي زموږ خبرې خو اثر ونه کړو، او ابو طالب خو الټه د ده ملګری شو. وی بیا پسې ځو، د سویم پیر شو، دریم پیر شو، بیا ځو بیا ورسره خبره کوو. دوس خبره دې زر ورانولی هم نه شي.
ځکه چې مشران دي د هغوی سره د هغوی نه تپوس د هغوی سره مشوره د دې نه بغیر خو کار نه کیي نو بیا په هغه پسې ورلو چې پسې ورلو نو ځان سره د ولید ابن مغیره یو زوی هم بوتو ولید ابن مغیره زوی دغه څو زامنو ټول لږ زامنو او بعضې روایتونو کې زیات راځي او د دې لاسه په هغه کې ډېر تکبر او ډېر په فخر به ګرځېدو ورته وی ابو طالب ان هذا الفتى انهد فتى في قريش وی دا لږ چې موږ کوم راوسې ځوان که نه په قریش کې د ده په شان ځوان نشتي د باډۍ نه څوم غټو او څوم ښکلی هلک څوم جمال الله سبحانه وتعالی هغه له ورکړی دی والا ستا شو فلک عقله ونصره د ده د عقل هم ستا شو مرسته به هم ستا کوي واتخذه ولده ستا زوی شو که نه وایله هغه ورته وایي زه پسې وکړم وایي ستا زوی شو نو یسې وایي نه نه درواره موږ له راکړه دې ته والا او ورواره موږ له راکړه هذا الذي خالف دینک و دین ابایک دغه ستا او د پلار نیکه د دین سره چې دشمني دی راوباسه موږ له ټول قوم یې ټوکړې ټوکړې کړو فنقتله موږ به یې مړ کړو فانما هو رجل برجل سړی په سړي شو که نه موږ چې دا کوم راوستی دی ډېر ښایسته دی موږ چې دا کوم راوستی د ولید بن مغیره زوی دی نسب نه هم سم زورور دی مال ورسره هم سم ډېر دی زور هم ښه ډېر دی بدني مالي هر قسمه لحاظ سره ته دې والا هغه موږ له راکړه موږ یې مړ کړو ابو طالب موسکی شي وایي ناشنا فیصله مو ونه کړه هغه ورته یې ولې وایي اتعطوني ابنکم خپل زوی ما له راکوي چې زه یې دله ساتم زما زوی زما نه بوځي چې وجنه یې زه به ستاسو زوی ساتمه زه به له خوراک ورکومه او زه به یې لویومه او زما هغه تاسو زما نه بوځي وجنه یې داسې ناشنا فیصله مو وکړه نه په دغه ټیم کې مطعم ابن عدي ناسو ورته وی ابو طالبه قوم د سره ظلم نه دی کړی وره سړی په سړي به بدله کې دی ګوره دومره هغوی تیارو د دې حق د مقابلې ته چې یعنې دغې پکې غاله کې به کوم قرباني کوو خو چې په څه طریقه باندې د حق ودرېږي ورته یې وی دی واله او دغه راکه موږ مړ کړو نو مطعم پکې خبره شروع کړه نه نه ابو طالب قوم د سره انصاف کړی لقد انصفک قومک او ښه روا خبرې کړي څه زیاتې نه دی کړی نو ته داسې کار وکړه چې دا خبره وله قبوله کړه هغه ورته ویې هېڅ انصاف ما سره چا نه دی کړی هېڅ انصاف ما سره چا نه دی کړی خو ښکاري ما ته داسې چې تم د دوی سره ملګری او ټول ما ته یو شوي او کوشش کوي چې ما کمزوری کوي خو دا راته ووایم چې خپل کار کوي زه یې دوی سره ناشنا خبره کوي زما زوی بوځي مړ کولو لپاره او خپل زوی راولي چې ته به یې ساتې زه په ده باندې څه کوم زه یې ورکېږي دې سره د دې سره د قریش زړه هغه ښه دغه شو نو د دې نه بعد بیا کوشش شروع کړو چې اوس به د رسول وسلم مړ کوو څنګه د دعوت نه بندېدا خو ونه شو او دعوت دوی بندولی هم نه شي او که دې ابو طالب د رسول وسلم پرېښودی هم وی که نه نو رسول وسلم بیا هم دعوت نه ودرو نه یې پرېښودو او د پته وایي چې یار یو کار نه کي ابو طالب پسې 3 پیرې دوی تېرېږي نو اوس تاسو ته چې تاسو ته یادي چې دوی څو پیرې تېرې ابو طالب پسې 3 پیرې اولني پیر چې پسې لاړو نو هغه داسې خبرو کې واړول راواړول واپس یې کړو په 2 پیر پسې لاړو غم خادي به سره پوری سختې خبرې وکړه هغه رسول ته نصیحت وکړه رسول جواب ورکړو بیا هغه دغه اشعار وایي چې زه خپل کار کوه 3 پیر پسې لاړو د ولید بن مغیره یو ځوان زوی ځان سره بوتو وایي دی واله دغه راکړه هغه ورته ظلم کوئ زما زوی بوځي وجلو له خپل زوی ما راکوي زه به دله ساتم د هغو ته پته ولګېده چې دا 2 وفدونه او 2 جرګې چې کومې لاړې په ابوطالب پسې د دې څه فایده راونوته هېڅ نتیجه یې ښکاره نه شو نو اوس داسې کار کوو چې دا رسول صلی پانسي کول غواړي وجل غواړي او د دې 2 خبرو د لاسه د دوی د دې زیاتي د لاسه 2 ازمري د دین مسلمانان شوي یو څوک دی حمزه رضی الله عنه او دویم عمر بن خطاب رضی الله عنه عمر بن خطاب د رسول صلی وجلو له طلب وکړه او حمزه رضی الله هم داسې واقعه ده خو انشاءالله به ته اوس نه بیانوم پر روان درس کې به تاسو تفصیلا بیانوم چې حمزه هم دې ورځو کې حمزه رضی الله مسلمان شو وخت په وخت به الله سبحانه وتعالی د اسلام مرسته کوله او دوی ظالمانو دې ظلم نه ښه زور ورکړو
یو واقعه به ذکر کو او به چې کوم دوی ظلمونه کړي د رسول الله د وجلو کوشش کړي او پر روان درس کې بیان کوم. عتیبه ابن ابي لهب د ابو لهب څو زامنو؟ دوی عتبه یو عتیبه. عتبه او عتیبه او په دې دوانو باندې د رسول الله لونه واده وي. هغه به دوی پرې خو دې پلار ته دا پرې دي. نو دې ورځ راغی پر رسول الله پسې وته وی ز کفر کومه او زه نه منم والنجم اذا هوى وبالذي دنا فتدلى. دا هیڅ خبره ده نه د جبرئیل السلام منم او نه تا منم او نه الله منم. بیا پر رسول الله پسې ورغی گزارونه به وکړو دغه کمیسي وشلو او په دې مخ مبارک او دلاړي ټوکړي. رسول الله په ټیم کې دعا وته خیری وکړي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك یا الله په خپل سپو کې او سپې په باندې مسلط کوي. د رسول الله دعا دي چې قبول شو چې عتیبه بیا وته د قریش د کسانو سره شام ته تو د تجارت لپاره الته ولاقو چې غیته زرقا ویل کی زرقا علاقه کې دوی پړاو واچو کیناست نو چې څنګه دلته کیناستو یو ازمره راخکاره شو د قشپه په دوی باندې ازمره راغې او عتیبه ته پته ورګیدا وی پاله مې قسمی وی دی بلن ما خوري ملګرو ته څنګه وی دا محمد صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي واقع دا وی قتلني وهو بمکه وی زه مړ کړم او په مکه کې ناست په دې ټینګو هدا سره رسیدو وی زه په شام کې ما مړ کړم او هغه په مکه کې ناست فغدا عليه الاسد د غزمري په باندې حمله کړه من بین القوم او د قوم د منځ نه راوېستو نور چې د ایسمونه دغه د منځ نه راوېستو د سری ولا جدا کو باقی جسم ټول خوړو. الله سبحانه وتعالى دې تباہ او برباد کو. دا خیری چې رسول الله متکړي. د دې سره زموږ د درسو اختتام ته ورسېدو. ان شاء الله پر روان درس کې به د تفصیل بیانو چې دوی څنګه کوشش کړو د رسول الله د وجلو او دوی مده چې حمزه رضی الله په دغه ورځو کې مسلمان شیو نو حمزه رضی الله د مسلمانې دو واقعا سو پس وجه مسلمان شیو او د حمزه رضی الله سیرت ته ان شاء الله مختصر اشاره کو پر روان درس کې الله سبحانه وتعالى موږ په کې په قران او حديث باندې الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ په دې مبارک جمعات کې یوځای کړیو د شان د الله سبحانه وتعالى موږ په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یوځای کې. هذا وبالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.